دوستانو سلامونه. کله چې تاسې په واتس اپ کې یو چاته یو دوست ته مو یا یو شمیرې ته یو انځور ویډیو یا هم همداسې وایس میسج یا لیکلی پیغام تاسې لیږئ یا همداسې کوم بل فایل ډاکومنټس نو هغه بیرته په یو ریاکشن کوي یا عکس العمل پې ښیي. که د زړه وي همداسې لایک یا همداسې د خندا یا د خفګان یا همداسې د غوسې. نو تاسې ته دغه کله چې هغه تاسې په پیغام باندې عکس العمل ښکاره کوي تاسې ته دغه نوټیفیکیشن رانشي، نو هغه لپاره به تاسې واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ په 3 خانو به کلیک وکړئ، هغه نه وروسته په سیټینګز دلته به تاسې نوټیفیکیشنز په دغې اپشن کلیک کړئ. نو دلته تاسې اینئ ریاکشن نوټیفیکیشنز. نو ریاکشن نوټیفیکیشنز کې تاسې دلته اینئ شو نوټیفیکیشنز فار ریاکشنز ټو میسیجز یو سینډ. یعنې کله چې تاسې یو چاته پیغام لیږئ په واتس اپ کې، هغه بیرته په یو ریاکشن یا عکس العمل ښکاره کوي، نو تاسو ته یو پیغام راځي یا نوټیفیکیشن راځي. نو دا اپشن تاسې ګورئ فعلا فعاله ده یا انیبل ده. نو که غواړئ تاسې چې غیر فعاله کړئ په کلیک به وکړئ، نو دې نه وروسته کله هم چې ستاسې په پیغامونو باندې څوک یو ریاکشن یا عکس العمل ښیي، تاسو ته به نوټیفیکیشن تاسې ته موبایل په سکرین باندې ښکاره کیږي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس ته شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست اباد اوسئ.